سلامونه نیکی هیلې خدای دې وکړي روغه جوړه وي بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو ته جرمني په پښتو د فروشاین د برخې لوستونه دي یویشتم بوګن یا یویشتم سپارکای ده پوښتنو ته ځو لومړی پوښتنه د دوو نمرو پوښتنه ده welche Verhalten ist beispielhaft vor vorausschauendes Fahren دا هم یو تکراری پوښتنه ده چې څو ځلې راغلی ده دا د دې لپاره ډیره مهمه پوښتنه ده او وار وار باندې راځي کله چې سړی نوی موټر یادوي نو همیشه یې فکر دغه مخکینی موټر ته وي یوازې د مخکینی موټر ته ګوري او هماغه موټر څاري او تعقیبوي دلته وایي کومې هغه ښې کړنې د یو بامثاله موټر چلوونکي دي هغه موټر چلوونکی چې هغه تل مخکې ګوري او یعنی موټروان باید څلور سترګې ولري هغه موټروان چې ښې کړنې کوي هغه دا دي چې ich reagiere möglichst frühzeitig زه خوبوړی نه یم یعنی زه ډیر بیداره یم په وخت باندې غبرګون ښیم هر هغه څه چې په سړک کې وي Ich versuche die Absichten anderer Fahrzeugteilnehmer möglichst frühzeitig zu erkennen. Verkehrsteilnehmer هغه چاته وایي چې هغه د سړک په سر یا په ټرافیک کې د ټرافیک یو برخه وي هغه پلیت لونکي کسان دي هغه بایسکل چلوونکي دي هغه موټر سایکل چلوونکي دي د موټر چلوونکي دي ټرامونه دي دا ټول Verkehrsteilnehmer دي زه کوښښ کوم چې د هغوی کړنې مخکې تر مخکې ووینم او غبرګون ورته وښیم Ich beschränke die Verkehrsbeobachtung möglichst auf das direkt vor mir fahrende Fahrzeug. زه خپل لید دومره لنډوم چې یوازې همدغه مخامخ موټر ته ګورم او خلاص نه دلته دا دواړه سم دي Diese Frage wurde richtig beantwortet. دویمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده warum darf man nicht unnötig langsam fahren؟ ولې اجازه نشته ده پرته د کوم مشکل یا ضرورت نه مونږ ډیر رو موټر وچلوو langsam رو موټر چلول weil die Gefahr von Auffahren-Unfällen erhöht wird دا ځکه چې د شا د خوا کومې هغه ترافیکي پیښې چې رامنځته کیږي هغه کیدای شي لوړې شي weil nachfolgende zu gefährlichem Überholen verleitet wird weil der Verkehrsfluss behindert wird او همدارنګه د شاتني موټر د پاره هم ستونزه پیدا کوي چې هغه بیړه وکوي د موټرونو نه مخکې سي او یا هم وایي چې د موټر د ترافیک هغه کوم روال چې دی هغه ګړندی سستوي دلته دا درې واړه سم دي دریمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده welche Anzeichen waren während der Fahrt vor aufkommende Müdigkeit کومې هغه نښې نښانې د موټر چلونو په وخت کې تاسو ته دا سیګنل یا خبرتیا درکوي چې تاسو ستړي یاستئ häufigst gähnen کله چې تل زمونږ د خوب د پاره د خوله وازه وازه کیږي verkürzte Reaktionszeit دا هم تکراری پوښتنه ده verkürzte Reaktionszeit معنا ده چې تاسو ډیر زر غبرګون ښیئ چې دا دلته سم نه ده کله چې تاسو ستړي یاستئ او خوبوړي یاستئ په موټر چلوئ هغې وخت کې تاسو ډیر زر غبرګون نسئ ښودلی او schwere Augenlider او ستاسو هغه کوم سترګې چې دی هغه ډېرې په سختۍ خلاصیږي دلته دا دواړه سم دي Diese Frage wurde richtig beantwortet. څلورمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده Wie sollten Sie sich bei diesem Sichtverhältnisse verhalten؟ کله چې تاسو دغه رقم یو څه وینئ نو تاسو به څنګه غبرګون ښیئ او څنګه به کړنه کوئ څه چلند به کوئ Ich reduziere meine Geschwindigkeit کله چې ما داسې یو حالت ولیدی زه خپل سرعت راټیټوم Ich orientiere mich an den rechten Fahrbahnrand زه کوشش کوم خپل موټر دغه راسته خوا د سړک ته زیات بوزم هو Ich schalte das Fernlicht ein زه هم دغه خپل د فول چراغ چې د هغه هم چالانوم نه که هغه چالان کړی ته یې مه چالانوه نه به چالانوي فقط ته به کوشش کوي چې خپل سرعت به راټیټوي او د سړک دغه راسته خوا به نیسي او مخکې به ځي
Diese Frage wurde richtig beantwortet. پنځمه پوښتنه د 5 نمبر پوښتنه ده. Wann wird ein Überholender gefährdet؟ کله چې یو موټر د بل موټر نه مخکې کیږي هغه مخکې کیدونکی موټر څه وخت خطر سره مخ کیدای سي او همدغه پروسه خطر سره مخ کیږي. Wenn der Eingeholte zum Überholen aussteht، کله چې تاسو د یو موټر نه مخکې کیږي او هغه موټر هم وغواړي یو دفعه د مخکې کېدلو دپاره چپ لاس ته راواوړي، seine Geschwindigkeit stark verringert، کله چې خپل دغه سرعت ډیر ټیټ کی، کله چې سرعت را ټیټ کی هغه چا نه تاسو مخکې کیږئ نو دا خبره د تاسو زر ترې مخکې کیږئ. plötzlich beschleunigt، خو کله چې هغه هم اکسلیټر ورکه او غوښتل چې موټر ته ریز ورکړي هغه وخت کې بیا نو تاسو ته یا هغه څوک چې د بل موټر نه مخکې کیږي ورته مشکل جوړېدلی سي، ځکه د مخکې نه بل موټر راتلی سي یا هم کومه بله ستونزه چې دواړه موټر تیز روان وي یو د بل نه خو نسي مخکې کېدلی په اسانۍ سره. دلته دا دواړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. شپږمه پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه ده. Warum sind Sie besonders gefährdet wenn Sie ein Zweirad fahren؟ ولی وای تاسو ځانګړی خطر احساسوي یا تاسو ته ځانګړی خطر متوجه کیږي کله چې تاسو Zweirad دوه ټایره ګرځوئ، معنی بایسکل دی او موټر سایکل دی. weil ich leicht zu übersehen bin، دا ځکه چې زه کیدای سي ډیر زر د سترګو نه چپ سمه او نور موټرونه ما ونه ویني یا موټروانان مې ونه ویني. weil meine Geschwindigkeit unterschätzt werden kann، او دا ځکه چې زما هغه سرعت چې دی هغه هم په اسانۍ سره یعنی دوی فکر کوي چې زه ډیر استه روان یم. weil ich bei Unfällen eine höhere Verletzungsrisiko habe، او دا هم چې کله کومه ترافیکي پیښه وشي زه ډیر کلک ژوبلیږم او زخمی کیږم. هاو دلته دا درې واړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اوومه پوښتنه د 5 نمبر پوښتنه ده. راځو ویډیو ته. په ویډیو کې ګورو چې موږ دننه د ښار یو 50 کیلومتر په ساعت کې د موټر ځغاسته ده. شیشو کې هم ګورو موږ پسې موټر را روان دی. موږ نه مخکې غټ موټر دی، دی غواړي راسته خواته لاړ سي. پوښتنې ته ځو. womit müssen Sie rechnen؟ دلته مو د څه شي حساب باید کړی وي. تاسو خو دا موټر ولیدئ دا تاوېده راسته خواته، خو اشاره یې وهله د راسته خوا مګم راواوښتی چپ خواته. ولې dass der LKW vor mir plötzlich stehen bleibt، دغه موټر یو دفعه کېدی سي دلته اوس بریک هم ونیسي. هو dass der LKW vor mir im rechten Fahrstreifen bleibt، دا ځکه چې د دې حساب مې باید کړی وي چې دغه لوی موټر هم دغه راسته لاس باندې ودرېږي. نه موږ ولیدې چې دا چپ لاس ته راواوښته. dass der LKW vor mir weiter ausschwenkt، معنا دا ورکوي چې دغه LKW یا لوی موټر کېدی سي یو خواته راواوړي یا یو خواته نور هم ځان کش کړي. هو دلته دا دواړه سم دي. اتمه پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه ده. was kann die Fahrtüchtigkeit ähnlich beeinträchtigen wie Alkohol؟ Fahrtüchtigkeit ستاسو هغه د موټروانۍ کومه توانایي چې ده کوم هغه څه دي لکه الکول غوندې یا نشهیي توکو غوندې ستاسو دغه د موټر چلونې توانایي د تاثیر لاندې راولي او ستاسو دغه ذهنیت خرابوي. میډیکامنټ ځینې دواګانې دي کله تاسو وخورئ په تاسو باندې خوب راولي، ستاسو ستړیا زیاتوي. هو drogen، Erfrischungsgetränke لکه اوبه، جوس یا داسې شیان نه دا پکې نه راځي. خو ځینې دواګانې دي چې هم سړی ستړی کوي، بې احساسه کوي او یا هم هوایي کوي او دغه نشهیي توکي یا مخدره مواد دغه چې دي عین لکه شراب غوندې کار کوي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. نهمه پوښتنه د 5 نمبر پوښتنه ده. بیا هم راځو ویډیو ته. په ویډیو کې ګورو چې موږ باید 50 کیلومتره په ساعت کې لاړ شو. موږ نه مخکې دا موټر دی. دلته دا سړک ختمیږي یا داسې یو موانع ښودل سوې ده چې موږ نسو کولی په دې سړک نور مخکې لاړ شو، باید دې خواته راواوړو. پوښتنې ته ځو. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten؟ دلته باید اوس تاسو څنګه چلند وکوئ. Ich fahre weiter، زه نوره مخکې ځم.
wenn zu erkennen ist, dass kein Gegenverkehr kommt. هغه وخت کې زه ځمه چې له هغې خوا کوم موټر نه وي. Ich fahre weiter, um Möglichkeit Gegenverkehr nicht aufzuhalten. زه ځمه مخکې تر هغو پورې چې کوشش کوم چې د هغې خواطني موټر مزاحم نه شم یا هغه موټر ونه دروم. Ich fahre weiter, da möglicher Gegenverkehr bereits warten muss. زه ځمه باید د خواطني موټر چې کوم راځي هغه باید ودرېږي. دلته یوازې دا سم ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Lassame Püchtene der څلورو نمرو پوښتنه ده. In welchen Fällen müssen Sie eine Änderung der Fahrrichtungen anzeigen؟ په کوم وخت کې تاسو باید خپله لاره د څراغ په سریعه باندې وښیئ چې تاسو چیرته ځئ؟ Vor dem Abbiegen in eine Einmündung oder in ein Grundstück. مخکې له دې چې تاسو د یو بل سړک سره یا یو داسې سړک ته اوړئ چې نور سړکونه ورسره یو ځای کیږي او یا هم د سړک نه وځئ یوې کروندې ته ځئ. هو wenn ich dem Verlauf einer abgeknickten Vorfahrtstraße folgen will. کله چې abgeknickten Vorfahrtstraße هغه سړکونو ته وایي چې د اوښ د غاړې غوندې داسې راتاوي وي خو تاسو لومړیتوب پکې ولرئ. کله چې تاسو په هغې سړک باندې ځئ بیا هم باید تاسو خپل هغه مسیر یا کومه تګلاره چې د هغه وښیئ د اشارې په ذریعه باندې. wenn ich eine abgeknickte Vorfahrtstraße in gerade کله چې تاسو gerade مخامخ ځئ هغه وخت کې تاسو اړتیا نه لرئ ولو که تاسو د Vorfahrtstraße نه یا د هغه سړک نه وځئ چې تاسو پکې لومړیتوب لرئ. خو که چېرته تاسو په همدغې کږې یا کاږه سړک باندې مخکې ځئ تاسو باید خپله اشاره ووهئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. یولسمه پوښتنه د دوو نمرو پوښتنه ده. wer parkt falsch؟ چا دلته ناسم موټر ودرولی ده؟ تاسو وګورئ دلته په انځور کې مونږ ته ښکاري چې دغه سپین موټر داسې یو ځای کې ولاړ ده چې دلته ویل سوي دي چې باید موټر پارک نسي. Der weiße PKW. سپین موټر دلته وران ولاړ ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دولسمه پوښتنه د څلور نمرو پوښتنه ده. Welche Mängel an einem Fahrzeug können zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs führen؟ کومې هغه نیمګړتیاوې په موټر کې کیدای سي په سړک باندې یا همدغه ټرافیک کې خطر رامنځته کړي؟ unzureichenden Bremswirkungen که چیرې بریکونه د موټر سم کار نه کوي. abgefahrene Reifen کله چې د ټایر ټولې غوښې خوړل شوي وي. defekte Schlüsselleuchten کله چې هغه د موټر ټولې یا هغه اساسي څراغونه خراب وي. دلته دا درې واړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دیارلسمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. An einem direkt vor Ihnen fahrenden Polizeifahrzeug leuchtet bitte Folgen auf. Welche Bedeutung hat diese؟ تاسو نه مخکې دفتن د پولیسه یا د پولیسو یو موټر وي هغې موټر باندې په داسې لیکل سوي وي چې bitte folgen یعنی دا موټر تاسو تعقیب کوئ دې موټر پسې راځئ. څه معنا ورکوي دا؟ nur Sie müssen dem Fahrzeug یا Polizeifahrzeug folgen. یوازې تاسو اړ یاستئ چې دغه موټر تعقیب کوئ او ورپسې لاړ سئ. هو که چیرې دا مخامخ زما د موټر مخکې وي او هغلته روان وي زه یې شاته یم نو معنا دا ورکوي چې زه باید همدې پسې اوس لاړ سمه. alle Fahrzeuge نه ټول موټرونه نه. nur schwer transporte müssen نه دا هم نه. که ما ویل چې کله بیدوس تاسو د موټر په مخ کې وي او دا اشاره ووهل سوه چې دا موټر یا د پولیسو موټر تاسو تعقیب کوئ نو تاسو اړ یاستئ چې همدې موټر یا د پولیسانو همدې موټر پسې لاړ سئ. دا د نورو لپاره نه ده یوازې ستاسو دپاره ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. څوارلسمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Welche Bedeutung kann das blaue Blinklicht allein ohne Einsatzhorn haben؟ کله چې څه معنا ورکوي دغه آسماني چراغ چې د موټر په سر باندې وي پرته د einsatzhorn هماغه د پولیسو او د
امبولانس موټرونو دغه اران چې دی د خبرتیا دپاره پرته له دې نه وي د آبي څراغ څه معنا ورکوي وای Ankündigung einer geschlossenen Verbandes دا معنا ورکوي چې څو دانې موټرونه یو ځای شا په شا باندې روان دي هو دا هم کېدای سي ohne Einsatzhorn hat das Blaublinklicht keine Bedeutung پرته د ارن نه هغه غالمغالي ارن نه اس معنا نه ورکوي د آسماني څراغ چې کله چالان وي نه دا سم نه ده Das Fahrzeug bedeutet sich auf einer Einsatzfahrt Sie sollten ihm Platz machen او دا معنا ورکوي چې دغه موټر اوس هم په وظیفه کې ده کېدای سي هغه د پولیسو موټر وي کېدای سي هغه نور موټر وي تاسو باید ورته لاره ورکړئ هو دلته دا دواړه سم دي 15مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده welche Verhalten ist richtig دلته کومه کړنه سمه ده راځو انځور ته په انځور کې ګورو چې زه لومړیتوب لرم دلته لومړی باید دا موټر سایکل چلونکی لاړ شي ځکه دته هم د لومړیتوب دغه نښه شته ده وګورئ چې دا هم مثلث دی او دا هم مثلث دی تاسو به څه پوهیږئ چې دلته لومړیتوب څوک لري د لومړیتوب کوم مثلث یا دا درې ځله والا کومه نښه چې ده د دې د شپیڅ یا نوکی چې ده دا پورته ده او هغه باید تاسو ته لومړیتوب درکړي د هغې دغه نوکه لاندې ده او هغې ته وایي چې تاسو ودرېږئ پوښتنې ته ځو Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. هو زه باید د موټر سایکل چلونکي ته لاره ورکم Ich fahre vor dem Bus. زه د دغه بس نه مخکې ځم هو Ich muss den Bus durchfahren lassen. دا بس باید ما ته ودرېږي زه دته نه Diese Frage wurde richtig beantwortet. شپاړسمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده welche Verhalten ist richtig کومه کړنه دلته سمه ده هماغه پوښتنه ده اوس د دې اشارې دغه کومه تیزه نوکه چې ده دا لاندې ده د ترافیکي نښې وبخئ معنا دا ورکوي چې زه باید اوس دې ته لاره ورکم او دلته زه باید دته هم لاره ورکم welches Verhalten ist richtig دلته کومه کړنه سمه ده Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen. زه باید د Straßenbahn یا ترام ته لاره ورکم چې لاړ شي هو Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. زه باید د موټر سایکل چلونکی هم پرېږدم چې لاړ شي هو دا ځکه چې دا مخامخ ځکه چې دا مخامخ نه تللی بیا ده غوښتلی چې چپ لاس ته لاړ شي هغه وخت کې ما اجازه درلودله یعنی دواړه باید یو بل ته کتلي وی بیا پس د هغې نه که چیرې زه مخامخ تللی بیا ما لومړیتوب پې باندې درلوده دا مې نه دی وهلی دا هم سم ده Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen. زه باید دا هم پرېږدم او دا موټر سایکل چلونکی هم پرېږدم چې لاړ شي ما ویل چې دا پرېږدم لاړ شي خو دلته مې نه و ټیک مارک کړ 15مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده welches Verhalten ist richtig بیا هم دلته هماغه پوښتنه ده چې څوک دلته لومړیتوب لري لومړیتوب زه لرمه دی باید ودرېږي Ich fahre zuerst. زه اول ځم هو Diese Frage wurde richtig beantwortet. اتلسمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده welches Verhalten verlangt diese Verkehrszeichen von Ihnen دغه ترافیکي نښه کله چې تاسو وینئ څه معنا ورکوي تاسو باید څه وکړئ څه توقع لري تاسو نه Geschwindigkeit vermindern زه باید خپل سرعت راټیټ کړم höchstes Aufmerksamkeit تل زم باید دغه کومه توجه و پاملرنه چې دا نوره هم جګه کومه Bremsbereitschaft زه باید بریک ته آماده اوسمه چې بریک ونیسم هو Diese Frage wurde richtig beantwortet. 19مه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده worauf weisen diese Verkehrszeichen hin دغه ترافیکي نښه تاسو ته د څه معنا ورکوي یا څه معنا رسوي auf eine Haltverbot das nur für LKW gilt دلته هیڅ موټر اجازه نه لري چې تنه هغه موټر چې لوی وي نه دا معنا نه ورکوي auf eine Haltverbot das auf der Fahrbahn und auch auf dem Seitenstreifen gilt هیڅ موټر دلته اجازه نه لري چې ودرېږي هم په سړک باندې او هم د سړک په غاړه باندې هو eine Haltverbot das nur auf dem Seitenstreifen gilt یوازې دغه اړخ ته د موټر د اړخ ته د سړک اجازه نشته چې تاسو موټر پارک کړئ نه دلته دواړه خواته
Diese Frage wurde richtig beantwortet. شلمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Was sollten Sie tun, um die Umwelt zu schonen? څه باید تاسو وکړئ چې خپل دغه چاپیریال ښایسته کړئ؟ Ich soll bei längeren Warten den Motor Ich sollte bei längerem Warten den Motor abstellen. کله چې زه د ډېرې مودې لپاره یو چیرته ودرېږم هغه وخت کې باید زه موټر خپل ګل کړمه. هو Ich sollte auf unnütze Hin- und Herfahren verzichten. زه باید پرته له دې نه چې ضرورت نه وي اخوا او دې خواته د ګرځېدلو نه په موټر کې جلوګیري وکړم او یا هم تیر سمه موټر کې ونه ګرځم. Ich sollte bei übermäßiger Rauchentwicklung aus der Auspuffanlage das Kraftfahrzeug überprüfen lassen. کله چې د سالنسر نه ډیر زیات یا د اندازې نه زیات دود راوځي هغه وخت کې باید زه خپل موټر مستري ته بوزم چې ویې ګوري. هو دلته دا درې واړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا و د دې برخې پوښتنې او ځوابونه. تر بیا ښې چارې.